سلامونه علیکم. زه مسافر الله وان ټیک موهل تاسو په سفر کې حاضر. نن زموږ موضوع دا دی چې هیکر څوک دی او هیکینګ څه ته ویل کیږي. ویډیو شروع کول نه ولکه هغه ملګری کوم چې زموږ چینل ته نوی راغلي دي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او پس لاندې وکړئ ته په نننۍ اثر کې د هر چا له خولې د هیکر کلمه اورېدل کیږي خو په اصلي مطلب نه پوهیږي چې په حقیقت کې هیکر څوک دی او کومې ځانګړې لري. هیکر چاته ویل کیږي؟ هیکر یعنی غل په عام اصطلاح کې چې نن سبا ورته خلک وایي. هیکر هغه چاته ویل کیږي کوم چې کمپیوټر، ویب پاڼه، موبایل فون، وایرلیس ATM ماشین او نور الکترونیکی ډیوایسونه کوم چې انټرنیټ یعنی نړیواله جال سره وصل دي د هغو څیزونو نیمګړتیاوې ښکاره کولو والا ته هیکر ویل کیږي. هیکینګ څه ته ویل کیږي؟ هیکینګ عبارت دی په کمپیوټر، ویب پاڼه، موبایل فون، وایرلیس ATM ماشین او نور الکترونیکی ډیوایسونه کوم چې انټرنیټ سره وصل وي د دې څیزونو نیمګړتیاوې ښکاره کول دې ته هیکینګ ویل کیږي. هیله کوم چې دا معلوماتي ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که چیرې تاسو هیکینګ په اړه څه مشکل لرئ او یا څه سوال لرئ کومنټ وکړئ او یا ماته ایمیل وکړئ او دا ویډیو خپلو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. سلامونه علیکم. زه مسافر الله وان ټیک موهل تاسو په سفر کې حاضر. نن زموږ موضوع دا دی چې هیکر څوک دی او هیکینګ څه ته ویل کیږي. ویډیو شروع کول نه ولکه هغه ملګری کوم چې زموږ چینل ته نوی راغلي دي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او پس لاندې وکړئ ته په نننۍ اثر کې د هر چا له خولې د هیکر کلمه اورېدل کیږي خو په اصلي مطلب نه پوهیږي چې په حقیقت کې هیکر څوک دی او کومې ځانګړې لري. هیکر چاته ویل کیږي؟ هیکر یعنی غل په عام اصطلاح کې چې نن سبا ورته خلک وایي. هیکر هغه چاته ویل کیږي کوم چې کمپیوټر، ویب پاڼه، موبایل فون، وایرلیس ATM ماشین او نور الکترونیکی ډیوایسونه کوم چې انټرنیټ یعنی نړیواله جال سره وصل دي د هغو څیزونو نیمګړتیاوې ښکاره کولو والا ته هیکر ویل کیږي. هیکینګ څه ته ویل کیږي؟ هیکینګ عبارت دی په کمپیوټر، ویب پاڼه، موبایل فون، وایرلیس ATM ماشین او نور الکترونیکی ډیوایسونه کوم چې انټرنیټ سره وصل وي د دې څیزونو نیمګړتیاوې ښکاره کول دې ته هیکینګ ویل کیږي. هیله کوم چې دا معلوماتي ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که چیرې تاسو هیکینګ په اړه څه مشکل لرئ او یا څه سوال لرئ کومنټ وکړئ او یا ماته ایمیل وکړئ او دا ویډیو خپلو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ.